یو لیونی راغی ماته وی چا بجلیګر ملا تی مالاو ویل ډېرې چغې چې وهې اتئ مالاو زه یم ویل په آرام کښېنه جنت نشته جنت مې ټوکړې ټوکړې کو مې غورځول زه پوه شوم چې دا لیونی وی خلکو ته د جنت نوم وانلې جنت شته نه امې مات کړی دی او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او ګرم کړی مې دی او دا خلق ورته په لینډ تیار ساته او سړی لاړ سړی و لیونی خو خبره یې د کروڑونو روپو کړې جنت لا تا کړي څه دي په دې یو ټکي زما دې په خدای قسمي چې تاسو خدای راونیسي په دې یو ټکي چې زما کتاب موجود و تاسو فیصلې په نورو کتابونو ولې کولې د دې څه جواب دی زما کتاب وو ته به دا وایې چې د حکومت قانون قرآن نه الله به وایي که د حکومت قانون قرآن نه ستا وس پې نه رسېده نو ستا د کور قانون خو قرآن و ستا د کلي قانون خو قرآن و په قرآن پوهېدو والا علما خو ما درته ویلي چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول تنازع دې راله عالم ته ورشي او ورته وایي زما د منځ کې فیصله وکړه داسې کړي دي چا تر اوسه نو دې وجې نه تاسو لګیای په پرو جنبو کې نښتي ای ملک درنه سیلاب یوړو دا تاسو چې کوم ممبران لیږلي دي که نه او دلته وایي چې دا مو مشر دی دا مو مشر دی دا تاسو مشر چې دی دا هلته څلوېښت زره په یو پاټی خرج کړي ولې په دې ممبرۍ څلوېښت لکه نه دي خرج کړي څه تاسو ملکانو ته 2 زره او 3 زره نه دي اغستی زما حکومت راشي یو ملک به ژوندی پرې نه ده یو ملک ته ما د کلي مشر کړی نو ته به زما د سر سودا کې ممبر سره زما د سر تا چې په ووټ په بیه ورکو خو زه دې خرڅ کم کنه دا ستا د ملک سپینګیري دي او دا ستا د ملک مشران نو اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چې د قوم رهنما کارغوي نو د کارغه لار خو ګنګۍ طرف ته تلل ده لازمن بم قوم د ګنګۍ طرف ته روانې ځکه چې قوم تړي کارغه رهنما کړي زما عزیزانو ځان وګوره څومره چې ستا وس دی عمره ته د خدای نه باغي څومره چې زما وس دی عمره زه د خدای نه باغي څومره چې د شاهانو وس دی عمره هغوی د خدای نه باغي نو د ملک معاشره ټوله د خدای نه باغي د معاشره ټوله